بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د هېواد په مختلفو سیمو کې د هوا د شدید تودوخې له امله د طالب العلمانو او زده کوونکو د روغتیایي خوندیتوب او همداراز څلورنیمو میاشتنیو آزموینو د بشپړ چمتووالي په موخه پرېکړه کړې چې د سړو سیمو ټول ښوونیز مرکزونه د 5 ورځو لپاره رخصت شي. یا د رخصتي به د 1404 لمریز کال د چنګاښ میاشتې له 11 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې دوام ولري. ټول طلاب او زده کوونکي مکلف دي چې د رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د چنګاښ له 14 نیټې څخه خپلو څلورنیمو میاشتني آزموینو ته په منظم ډول حاضر سي. همداراز په سړو سیمو ولایتونو کې د ښوونیزو مرکزونو د اوړي رخصتي د 1404 لمریز کال د زمري میاشتې له 1 نیټې څخه پیل او د همدغې میاشتې تر 11 نیټې پورې به دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د زمري میاشتې په 11 نیټه به د تعلیمي مرکزونو درسونه بیرته پیل سي.